بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالیو، ماشومانو. د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي ستاسو د ریاضي استاد یم. نن به موږ او تاسې د لومړي څپرکي تمرین حل کړو. صحیح ده؟ ستاسو د کتاب 9مه پاڼه ده. ښه، دلته موږ تاسې 3 پوښتنې لرو. په ترتیب سره به یې حل کړو. صحیح ده؟ لاندې پوښتنې حل کړئ او امتحان هم کړئ. پوښتنه به دلته ولیکو، بیا به یې امتحان هم کړو. د عدد د لوستلو لپاره باید 3 خانې سره وویشل شي. 9,480,321 جمع 1,50,208 سره جمع کوو. وروسته به بیا امتحان کوو. صحیح ده؟ راځئ چې جمع کوو، بیا به وروسته سره امتحان هم کوو. 1,8,9,2,0,2 3,2,5,4,0,4 6,5,11 یو دلته پرېږدو، یو حاصل راځي. 8 جمع 0 8 9 او 1 10 حل شو. اوس به دلته امتحان هم کو، و به ازمایو. صحیح ده؟ ازموینه به دلته وکړو. د جمع ازموینه څرنګه وه؟ موږ به د حاصل د جمع نه د جمع اجزاو یو ترې منفي کوو، بل به موږ تاسو ته راکوي. صحیح ده؟ راځئ چې دا کار وکړئ. د جمع حاصل لیکو. د جمع حاصل 10,000,000,10,000,529 نه به موږ تاسې یو د جمع اجزا ترې منفي کوو. زه به دا دوهم ترې منفي کړم. 8,0,2,0,5,0,1 ښه. دلته له 9 نه چې 8 کم کو 1 پاتې کېږي. له 2 نه چې 0 کم کو 2 پاتې کېږي. له 5 نه چې 2 کم کو 3 پاتې کېږي. 4 نه چې 0 کم کو 4 پاتې کېږي. له 1 نه 15 کموله 1 راقرض کوو ورته کېږي 11. دلته پاتې کېږي 9. له 11 نه 15 کم کو 6 پاتې کېږي. دلته له 1 نه 0 کم کو 9 پاتې کېږي. له 0 نه 1 نسو کموله 1 ورته راقرض کوو کېږي 10 او دلته پاتې کېږي 0. له 0 10 نه اوس 1 کم کو څه پاتې کېږي؟ نه. 0 چې راکوزم کو کیڼ خواته چپ خواته معنا نه لري. نو اوس یې وګورئ، سره پرتله یې کړئ چې توپیر لري که نه. 9 شپږ 4 9 شپږ 4 3 2 1. آفرین، هېڅ مشکل نشته. صحیح ده؟ دا مو حل شو. راځئ چې دوهم سوال هم وګورو. دا به د موږ تاسې دوهم سوال یې. دا به سره ولیکو، به یې حل هم کړو او امتحان به یې هم کړو. 6,000,302 نه به 1,80,603 سره جمع کړو. دا اول سوال ده، دا دوم. دا به سره ترې منفي کړو، سره جمع کړو. بیا به وروسته په ازموینه کې منفي نه ګټه واخلو یا تفریق نه ګټه واخلو. 2 او 1 2 0 او 0 0 3 او شپږ 9 4 او 8 12 یو حاصل راځي. 1 8 8 15 یو حاصل راځي. 1 شپږ 1 8 څو شو؟ 852,902. دا موږ تاسې څرنګه امتحانوو؟ د ازموینې او د امتحان لپاره حاصل جمع راخلو. 852,902
902 راخلو او له ده نه یو د جمع جز ترې کموو. راځئ چې دا ډول اول جز ترې کم کړو. 640,302 به ترې منفي کړو او بیا به ګورو چې حاصل د تفریق موږ تاسې ته دویم جز راکوي د جمع که نه، او که یې رانه کوي موږ تاسې اشتباه کړې ده. 2 او نه چې 2 لاړ شي 0، 0 نه چې 0 لاړ شي 0، له 9 نه چې 3 لاړ شي 6، له 2 نه چې 4 کم کړو نشو کمولی، یو به ورته راقرض کوو کېږي 12، دلته پاتې شوه 4، 12 نه چې 4 لاړ شي څو پاتې کېږي 8. آفرین 6 8 آفرین. 4 نه چې 9 نشو کمولی ورته راقرض کوو کېږي 14، دلته پاتې کېږي 14، 14 نه چې 7 لاړ شي 7، او دلته له 7 نه چې 6 لاړ شي 1. څو شوه 1,78,600. د موږ تاسې دوهم جز یې راکړه که یې رانه کړه 1,78,600 رایې که ښه ښایي دلته هېڅ مشکل نشته. راځئ چې مخته لاړ شو او دریم سوال هم موږ تاسې حل کړو. دریم سوال به موږ تاسې حل کړو. په دریم سوال کې دلته څه کوم عدد لرو؟ ښه دغه عدد لرو 3 خانې سره بېلوو د عدد د لوستلو لپاره. دا د زرو خانه ده، دا د میلیون خانه ده، او دا د میلیارد خانه ده. له 1 میلیارد نه 1 میلیارد نه 1 میلیارد څو صفرونه لري؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 9. له 1 میلیارد نه به موږ تاسې 9,870,421 منفي کړو. له ښۍ خوا نه یې ولیکئ چې 1 د 1 لاندې راسي او 40 د 40 لاندې راسي او 10 د 10 لاندې چې غلطي ونه سي. 1 2 4 6 7 8 9. دا به ترې کم کړو. له 0 نه 1 نشو کمولی، دا به راځي قرض اخلي، همداسې به راځي تر دغه 1 پورې به رارسېږي او دغه 1 نه به قرض راخلي. داسې کله قرض ورکړي د ښي لاس ملګري ته یې ښی لاس ملګری یې 10 سي، خپله 0 پاتې کېږي. له 10 نه چې بیا یو بل قرض دا بل ته ورکړي خپله نه پاتې کېږي، همداسې روان سي، بیا چې قرض ورکړي نه سي، بیا همداسې ټول نه سي. صحیح ده. او د آخري بیا 10 پاتې کېږي. صحیح ده. ښه اوس له 10 نه چې 1 کم کړو څو پاتې کېږي؟ څو؟ 9. آفرین. له 9 نه چې 2 کم کړو څو پاتې کېږي؟ 7. آفرین. له 9 نه چې 4 کم کړو څو پاتې کېږي؟ 5. آفرین. له 9 نه چې 6 کم کړو څو پاتې کېږي؟ 3. آفرین. له 9 نه چې 7 کم کړو څو پاتې کېږي؟ 2. آفرین. له 9 نه چې 8 کم کړو 1، له 9 نه چې 9 کم کړو 0. دلته پاتې شوه 9 خپله یې راکوزوو، دلته پاتې شوه 9 خپله 9 راکوزوو، دلته 0 پاتې شو 0 چې راکوزم کړو په کیڼ خوا کې یا په چپه خوا کې معنا نه لري. اوس د دې د امتحان د ازموینې لپاره که نه دلته مو ازموینه ودرلودله، دلته به هم ازموینه ولرو. د تفریق د ازموینې لپاره 2 طریقې لرو، یو د جمع طریقه لرو او بله د تفریق خپله طریقه لرو. صحیح ده. نو موږ تاسې به د جمع طریقې نه ګټه واخلو. حاصل د تفریق به راخلو، د مفروق سره به یې جمع کوو. موږ تاسې ته باید مفروق منه راکړي که نه بیا غلطي م کړې ده. دلته کوم عدد لرو؟ ښه دلته 990 میلیونه او 1,23,590 990 میلیونه او 1,23,590 لرو. دا به د مفروق سره جمع کړو. له ښۍ خوا نه یې ولیکئ چې ترتیب کې عیني ترتیب کې غلطي درنه ونه سي. 6 7 8 9. صحیح ده. نو اوس د ازموینه کې موږ تاسو څه کوو؟ دغه حاصل د تفریق او د جمع جز سره جمع کوو. موږ تاسو ته باید مفروق منه راکړي. صحیح. د حاصل د تفریق د مفروق سره جمع کوو چې مفروق منه راکړي. 9 او 1 10 یو حاصل لرو.
یو اته دوه لس یو حاصل لرو یو پنځه شپږ څلور لس یو حاصل لرو یو درې څلور شپږ لس یو حاصل لرو یو دوه درې اووه لس یو حاصل لرو یو دوه اته لس یو حاصل لرو یو صفر یو نه لس یو حاصل لرو یو نه لس صفر یو حاصل لرو یو نه لس اوس د حساب کوي یو صفر دوه صفر درې صفره یو دوه درې نه ټول څو دي نه صفر لري که نه یو صفر دوه درې صفره درې څلور پنځه صفره شپږ صفره اووه صفره اته صفره نه صفره نو دا ټول څو څه 1 میلیارد صحیح ده راځئ چې دغه اول سوال آخري تمرین هم حل کوم یو دوه درې ښه څو څو 1 میلیارد 516,000 1 میلیارد 516 میلیونه یو سلو یو اویا زره اتیا سره وایو یو دوه درې ښه دغلته مو لږ څه دغه وکړه تېروتنه وکړه دلته راځي ښه یو سلو یو 50 میلیونه یو شپېته زره شپږ سوه اوولس زره یو سلو اتیا نه به موږ تاسې اته نوي میلیونه اوه سوه څلور شپېته زره 293 کم کو او بیا به یې وازمایو صحیح ده په دې سوال کې کموالی دی ما ازموینه یې د تاسې صحیح ده یو سوال د اقل تاسې خپل کورونو کې حل کړه راځئ چې د اول منفي کو له صفر نه درې نسو کمولی یو ورته راقرض کوو لس کېږي لس نه درې کم کو اووه دلته له اووه نه نسو کمولی یو ورته راقرض کوو اوولس نه کم کو څو پاتې کېږي دلته 18 دي او دلته صفر پاتې سو ځکه چې یو قرض یې ورکړه له 18 نه چې 9 کم کو کېږي اته دلته صفر نه 2 نسو کمولی ورته راقرض کوو 10 له 10 نه چې 2 کم کو کېږي اته که نه دلته پاتې سو شپږ نه څلور لاړ شي یو له یوه نه شپږ نسو کمولی که نه یو ورته راقرض کوو څو کېږي یو چې ورته راقرض کو 11 کېږي 11 نه شپږ لاړ شي 15 دلته پاتې سو 15 نه 9 کمولی یو ورته راقرض کوو کېږي 15 نه چې ولاړ شي څو پاتې کېږي اته دلته پاتې سو صفر له صفر نه اته نسو کمولی یو ورته راقرض کوو 10 له 10 نه چې اته لاړ شي څو پاتې کېږي 2 خیر شي دلته پاتې سو څلور نه نسو کمولی یو ورته راقرض کوو 14 دلته صفر پاتې 14 نه لاړ شي 15 صفر هم سره راکوز کوو دا عدد څو سو 52 میلیونه 851,880 د دې سوال ازموینه ستاسو دنده ده هیله لرمه چې دا دوه درې سواله مو څیل کړله زده کړې مو وي نو د نن ورځې درس همدومره و د الله په امان